فکر وکړه چې تاسې د کوڅې په منځ کې یو بېهوش نجلۍ ومونده. ژر دې شفاخانې ته ورسوله. د تشخیص وروسته درته ډاکټر مبارکي درکړه. ویې ویل راتلونکی ماشوم دې مبارک شه. ته ورته وایې زه خو د ماشوم پلار نه یم. نجلۍ در باندې چغه کوي همدا ته یې پلار یې او په دې ټینګار کوي. د جنجال وروسته د ډي ان اې تشخیص کیږي. د تشخیص وروسته د ډاکټر خبروي چې ته یې پلار نه یې ځکه چې ته عقیم یعنې شانډې. له روغتون نه راوځي خوشحاله یې چې له توره خلاص شوې خو خفه یې ځکه چې ته شانډې. ناڅاپه در یادېږي چې ته خو متاهل یې 3 بچي هم لرې. له ځان سره وایې دا چې زه شانډ نه یم دا چې زه شانډ یم نو بچي له کومه شول. ناڅاپه له خوبه راپورته کېږي خوشحالېږي دا خو تش خوب و. مرۍ دې وچه شوي وي یو ګیلاس اوبه څښې. ژر دې په یاد شي چې ته خو روژه یې. ساعت ته ګوري چې 9:30 دقیقې دي. د دفتر در باندې ناوخته شوی دی. د دفتر موټر هم درنه تللی. په ټیکسي کې ځي. کله چې دفتر ته رسېږي هیڅوک نه وي. ژر در یادېږي چې نن خو جمعه ده. بس زمونږ چارې همداسې روانې دي. یوه صدمه بله زیږوي.